په لوړ غږ خبرې کول. ارومرو متوجه شوي یو هغه کسان چې په عامو ځایونو کې له کوم دلیل پرته په لوړ آواز خبرې کوي د هیڅ چا نه خوښیږي. موږ هر یو د خپل غږ د کنټرول وړتیا لرو او کولای شو چې چاپېریال ته په کتو د خپل آواز لوړوالی او ټیټوالی عیار کړو، نه داسې چې په دومره لوړ آواز خبرې وکړو چې مقابل لوری راڅخه په تنګ شي، او نه داسې چې په دومره ټیټ آواز وغږیږو چې خبرې مو وانه اورېدل شي. په لوړ آواز د خبرو کولو له لارې موږ په ناخودآګاه ډول خپل شخصیت په منفي بڼه معرفي کوو. په ځانګړې توګه باید په لاندې ذکر شویو ځایونو کې په لوړ آواز خبرې ونه کړو. کله چې په بانک کې یو او پر موبایل خبرې کوو، کله چې په ملي بس یا بلې هرې عمومي نقلې وسیلې کې یو او په موبایل یا خپل یو ملګري سره خبرې کوو، کله چې په یو غونډه یا جلسه کې یو، کله چې په ورزشي کلب کې یو، کله چې په روغتون کې یو، هر هغه ځای چې فکر کوو په لوړ غږ خبرې کول مو د نورو د آزار او اذیت سبب ګرځي. د نورو خبرې پرې کول د بریالیو کسانو له ځانګړنو څخه یو هم یو ښه اورېدونکی اوسېدل دي چې په مخکینیو مخونو کې په تفصیل سره اشاره ورته وشوه. هغه کسان چې غوره اورېدونکي دي هیڅکله د نورو په خبرو کې نه ورولېږي، بلکې اجازه ورکوي څو مقابل لوری خپلې خبرې خلاصې کړي او له هغه وروسته ځواب ورکړي. که چیرې تاسو هم دا عادت لرئ، لارښوونه کیږي څو دغه عادت پرېږدئ تر څو مو د مقابل لوري درناوی ترلاسه کړی وي او د هغو خبرو ته مو هم په درنه سترګه کتلې وي. یو له ناخوښو عادتونو څخه دا دی چې د نورو په خبرو کې ور ولېږو او هڅه کوو چې د هغو نیمګړې جمله یا خبره بشپړه کړو. منفي فکر اوسېدل. له منفي فکر کولو څخه موخه د منفي افکارو او مسایلو خواته د خپل ذهن هدایت کول دي. موږ ټول خپل ذهن ته د منفي افکار د ننوتو په اجازې ورکولو سره په خپل ژوند کې د منفي فکر کولو او منفي لیدلوري درلودلو لامل کیږو. هغه منفي فکر او لیدلوری چې زموږ ټولې کورنۍ، ټولنیز او کاري ژوند تر اغېزې لاندې راولي. د انسان افکار د هغه د وجود او شخصیت حقیقت تشکیلوي. افکار د انرژۍ یوه بڼه ده چې زموږ له خوا لیږدول کیږي او په پایله کې د فزیکي مادې په بڼه زموږ په وجود کې راښکاره کیږي. هغه افکار چې رامنځته کوونکي او جوړونکي یې موږ یو زموږ د دنیوي تجربو د پایلو ټاکونکی دی او له چاپېریال سره زموږ له اړیکو سرچینه اخلي. په حقیقت کې د ژوند هیڅ داسې اړخ نشته چې د افکارو تر اغېز لاندې نه وي. هر څومره چې منفي فکر وکړو په همغه اندازه به هر څه منفي لوري ته ځي او همغه مشهوره اصطلاح به زموږ په اړه هم صدق وکړي چې وایي تل د ګیلاس نیمایي خالي برخې ته ګوري. ژوند په ټولو هغه شیبو کې چې د تیرولو لپاره یې پلان او نقشه جوړو د تیرېدو په حال کې دی. د یو منفي فکر پر مټ نشو کولای چې یو مثبت ژوند ولرو. نو غوره ده چې خپل وخت د خپل پرمختګ لپاره ولګو، نه دا چې هر څه ته په منفي نظر او منفي اړخه وګورو. یا باید خپل احساسات کنټرول کړو او یا دا چې اجازه ورکړو څو احساسات تر خپل کنټرول لاندې راولي. د منفي فکر او لیدلوري په اړه او له هغه سره د مبارزې په تړاو په مخکینیو مخونو کې بحث شوی دی او هیله من یم چې موږ ټول وکولی شو له دغې شومې پدیدې څخه لرې پاتې شو او د ژوند مثبتو اړخونو ته پام وکړو تر څو له شیبې خوند واخلو. بې پلان او بې پروګرامه اوسېدل. فکر وکړئ چې له کوره وځئ او حرکت کوئ پرته له دې چې مزل او مسیر مو معلوم وي د حرکت په حال کې یاست. ځینې وخت خپله لار ورکوئ، ځینې وخت له داسې کسانو سره مخ کیږئ چې ستاسو د سر درد لامل کیږي او ځینې وخت هم داسې ځای ته رسیږئ چې بیرته ترې د راګرځېدو لاره نه ده درته معلومه. دا هر څه د پلان او پروګرام د نشتوالي او د خپلو موخو په اړه د خبر نه لرلو له امله رامنځته کیږي. په ورځني ژوند کې به هم شونې نه وي چې د پلان او موخې له درلودلو پرته بریالي شو. د پلان او پروګرام د درلودلو په اړه ارومرو تر یو حده پوهیږو، خو غواړو چې په دې برخه کې ځینې اړینې لارښوونې ولرو. وخت د انسان تر ټولو ارزښتمنو شتمنیو له ډلې څخه ګڼل کیږي. د موضوع غوره اړخ دا دی چې وخت پرته له دې چې جنسیت، قومیت، جغرافیه او داسې نورې ګڼې ځانګړنې په پام کې ونیول شي ټولو ته په یو ډول ویشل شوې ده او دا موږ یو چې
مدیریت کوئ تر څو له خپل وخت څخه څه ډول ګټه واخلو. له هیڅ ډول پلان او موخې پرته د وخت تیرول ډیر ستړی کوونکی او تاواني دی. که چیرې د خپل ژوند د مهمو چارو او موخو لپاره پلان او پروګرام ونه لرئ، هغوی مو په ذهن کې د وخت په تیریدلو خپل ارزښت له لاسه ورکوي، کم رنګه کیږي او په پایله کې په بشپړه توګه خپله موخه ورکوي. که غواړئ چې پر خپل ژوند برلاسي او مسلط شئ، لومړنی کار دا دی چې یو اصولي پلان او پروګرام ولرئ. ټول هغه بریالي کسان چې پیژنئ د منظم پلان، پروګرام او نقشې په مرسته تر دې ځایه را رسیدلی دي. د خپل ژوند د کنټرول په لاس کې اخیستل یو لوی ګام دی. تاسو کولی شئ پریکړه وکړئ چې څه غواړئ، همدارنګه کولی شئ تشخیص کړئ چې څه شی درته مهم دي او داسې یو پلان او پروګرام تر لاس لاندې ونیسئ چې په عملي کولو سره یې له ژوند څخه حد اکثر او عظیمه ګټه واخلئ. زده کړئ چې څه ډول د خپل ژوند لپاره پلان او پروګرام جوړ کړئ تر څو وکولای شئ چې اړتیاوې مو پوره کړئ او موخو ته مو ورسیږئ. د لیدلوري مشخصول په ژوند کې د پلان او پروګرام جوړول ښایي یو انرژي غوښتونکی کار وي، ځکه په ژوند کې داسې مختلف اړخونه شته چې باید د پلان او پروګرام جوړونې پر مهال په پام کې ونیول شي. د دې لپاره چې د خوښي وړ راتلونکي په اړه مو روښانه لیدلوری ولرئ، باید یو څه وخت د هغه مسایلو پر څیړلو تیر کړئ چې ستاسو لپاره رضایت بخښونکي او معنا لرونکي وي. لاندې ځینې هغه پوښتنې مطرح کیږي چې د دې لامل کیږي څو د خپلې خوښې وړ ژوند د لوري او جهت په اړه لا ښه او واضح فکر وکړئ. ستاسو په نظر بریالیتوب څه ډول بڼه لري؟ آیا بریالیتوب د یوې ځانګړې دندې او مقام درلودل دي؟ آیا بریالیتوب د ډیرو پیسو درلودل دي؟ آیا بریالیتوب د نوښت ترسره کول دي؟ آیا بریالیتوب د یو نیکمرغه او خوښې کورنۍ درلودل دي؟ که چیرې مو دا توان درلودلی چې خپل ژوند ته همدا شیبه بدلون ورکړئ، ژوند به څه ډول بڼه غوره کړی و؟ چیرته به مو ژوند کاوه؟ دنده به مو څه وه؟ خپل وخت به مو څه ډول تیراوه؟ خپلې ارزښتمنې شیبې به مو له څه ډول کسانو سره تیرولې؟ د څه ډول کسانو ژوند مو ډیر خوښیږي؟ د هغو د ژوند کوم اړخ درته راښکونکی او جذاب ښکاري؟ کله مو چې د پوښتنې او تفکر پر مټ ارزونه وکړه چې څه شی درته اړین دي، د خوښۍ وړ ځوابونه مو د جملو په بڼه ولیکئ او له هغو څخه د یو لارښود لیدلوري په توګه کار واخلئ. هغوی د حال زمانې په بڼه ولیکئ، ان که مو په اوس وخت کې هم ترسره کړي نه وي، چې په ننني بدلیدونکي نړۍ کې د یو غوره ژوند لپاره پلان او پروګرام جوړول یو ستونزمن کار دی. کولای شو له دې جملو څخه د اصل لارښود په بڼه کار واخلو. د خپل ژوند لپاره د پلان جوړولو پر مهال په یاد ولرئ چې ستاسو ځانګړې موخه، موقعیت او دنده ښایي بدلون وکړي او دغه بدلون تر هغه وخته دوام لري چې ستاسو لارښود لیدلوری یا هغه څه چې ستاسو لپاره هر څه اړین دي د بشپړېدو په حال کې وي. ستاسو پلان او پروګرام ښایي پر روښانه او مستقیم مسیر باندې پر مخ ولاړ نشي. ډېر لږ داسې پیښیږي چې مسایل او شرایط دې د شخص د پلان او تمې سره سم پر مخ ولاړ شي. ژوند له پیچلتیاو، لوړو ژورو او فرصتونو ډک دی. همدارنګه په ژوند کې ماتې هم شته، خو دا په دې معنا نه ده چې باید تسلیم شئ. غوره ده چې له کوچنیو ګامونو سره پر مخ لاړ شئ او لکه څنګه چې خپلې موخې ته نږدې کیږئ، له ترسره کړو تجربو او کړنو مو درس واخلئ. کیدای شي په خپل ژوند کې له ګڼ شمېر ناخوالو او کړکېچونو سره مخ شئ. ښایي اړ شئ څو خپلې دندې ته د پای ټکی کیږدئ. هغه دنده چې فکر مو کاوه تاسو به یوه غوره مقام او موقعیت ته رسوي، خو داسې نه وه. کیدای شي له کورنۍ سره اړیکې تاسو ته له خپل اصلي مسیر څخه منحرف کړي. یوازې دومره په یاد ولرئ چې هیڅ ډول زماني جدول شتون نه لري. د موخو په لور مو خپلو کوچنیو پرمختګونو ته دوام ورکړئ او په ژوند کې مو له هر نوي ګواښ، خنډ او پرمختګ څخه درس واخلئ. کیدای شي اوس مهال د خوښې وړ دنده، موقعیت او مناسب فرصت په لاس کې ونه لرئ. که داسې ده نو غوره ده چې په خپله دغه فرصت رامنځته کړئ. ان که د دغه چارې ترسره کول ستاسو د اصلي پلان او نقشې یوه برخه هم نه وي، د ژوند لپاره مو د پلان او نقشې د جوړولو پر مهال درک کړئ چې ښایي اړ شئ تر څو د خپلو موخو د لاسته راوړلو لپاره په خپله اړین فرصتونه رامنځته کړئ. دغه کار کولای شي تاسو له ذهني اړخه د راتلونکو بدلونونو لپاره چمتو کړي.
د ژوند کولو لپاره د پلان او نقشې رامنځته کول. د ژوند پلان، پروګرام او نقشه یو رسمي او کتبي طرحه ده چې کولای شي د ژوند د مختلفو اړخونو لپاره مو لکه دنده، د ژوند کولو ځای، د شاوخوا خلکو او له هغو سره د وخت تېرولو د څرنګوالي لپاره ترې ګټه واخلئ. د ژوند د پلان او پروګرام په لیکلي بڼه ترتیبول کولای شي له تاسو سره د موخو په پیژندلو او د ژوند د هغه اړخونو د تشخیص په برخه کې مرسته وکړي چې غواړئ بدلون ورکړئ. د ژوند لپاره پروګرام جوړول له تاسو سره مرسته کوي څو ژوند ته مو له یوې بلې او بېلې زاویې وګورئ. د کاغذ پر مخ مو د ژوند لپاره د ترتیب کړي پلان او پروګرام د مختلفو اړخونو لیدل له تاسو سره مرسته کوي څو خپل مختلف نظریات او لومړیتوب بندي کړئ او له سره یې منظم او مرتب کړئ. روښانه کړئ غواړئ د ژوند کوم اړخونه مو بدلون وکړي. د ژوند لپاره د پلان او پروګرام درلودل په دې معنا نه دي چې د ژوند ټول اړخونو ته مو له ځنډ پرته بدلون ورکړئ، خو دغه چاره د یادې لړۍ لپاره د پیل ټکی دی. ښایي خپل ژوند د ځینو برخو لکه د ژوند کولو ځای لپاره د رضایت احساس وکړئ، خو په ژوند کې ګڼ داسې نور اړخونه هم شته چې غواړئ وده ورکړئ، لکه د یوې رضایت بخښونکې دندې پیدا کول. ښایي په ژوند کې مو ګڼ شمېر داسې اړخونه هم وي چې غواړئ د هغو لپاره پلان او پروګرام جوړ کړئ، خو د پیل لپاره هڅه وکړئ هغه برخه وټاکئ چې تر ټولو اړینه او د ارزښت وړ ده. پرېکړه وکړئ چې د ژوند له کومې برخې پیل وکړئ، لکه لوړې زده کړې، دنده، لوبې او یا کوم بل څه. د ژوند د ګڼو برخو بیلګې چې غواړئ بدلون ورکړئ په دې ترتیب دي: دنده، تحصیل یا تنخواه او مالی پلان جوړونه، د ژوند لیدلوری، نوښت یا د فراغت د وخت موخې، کورنۍ او ملګري، د ماشومانو درلودلو لپاره پلان جوړول او داسې نور. د دغه موضوع د روښانه کېدو لپاره چې ولې تصمیم لرئ تر څو بدلون رامنځته کړئ له ځانه وپوښتئ چې د ژوند د دغو اړخونو له بدلون څخه کومې مثبتې لاسته راوړنې درلودلی شئ. له خپل ځانه وپوښتئ چې د بدلون راوستلو کومه برخه به تر بلې هغې سخته وي. کله چې پوه شئ چې د بدلون د راوستلو لپاره تر ټولو سخته برخه کومه ده، کولای شئ خپل ځان د هغه وخت لپاره چمتو کړئ چې له یاد کړکېچ سره مخ کېږئ. د بیلګې په توګه د ډېری خلکو لپاره په ژوند کې د بدلون راوستلو تر ټولو سخته برخه پیل کول دي. که چیرې هم دا شیبه تاسو هم په همدې وضعیت کې یاست، کولای شئ له نورو مرسته واخلئ تر څو د پیل کولو لپاره همکاري درسره وکړي. په ژوند کې د هر ډول بدلون د رامنځته کولو لپاره د هڅو پر مهال ډېره اړینه ده چې له ملاتړ څخه برخمن اوسئ یا داسې کسانو ته لاسرسی ولرئ چې د اړتیا په صورت کې وکولای شئ له هغو مرسته وغواړئ. د بدلون لپاره د پلان او پروګرام جوړونې تر ټولو مهمه برخه دا ده چې پوه شئ د ستونزمنو شرایطو د رامنځته کېدو پر مهال د مرستې او ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره په څه ډول کسانو پسې لاړ شئ. د ژوند د پلان او پروګرام او هغه څه په اړه چې غواړئ بدلون ورکړئ له خپلو تر ټولو نږدې کسانو سره خبرې وکړئ. د هغه کسانو لیست چمتو کړئ چې پوهیږئ د بند پاتې کېدو په صورت کې کولای شئ پر هغو حساب او تکیه وکړئ. په ژوند کې مو د راتلونکو بدلونونو په اړه هر څومره چې شونې ده لازم اطلاعات او معلومات راټول کړئ. له نورو څخه وپوښتئ چې په ژوند کې د پلان جوړولو او بدلونونو د راوستلو لپاره له کومو تګلارو ګټه اخیستې ده او د کومو خنډونو او لوړو ژورو وړاندوینه یې کړې ده. د ژوند د ځینو پلانونو او بدلونونو لپاره به د هرې مرحلې د پیل په موخه یو لړ سرچینو ته اړتیا ولرئ. ښایي لازمه وي چې څو کتابونه وپېرئ، بودیجه وټاکئ، نوي مهارتونه زده کړئ او یا د نورو له مرستې څخه ګټه واخلئ. همدارنګه ښایي لازمه وي څو مشخصه کړئ چې څه ډول پر ځینو ځانګړو خنډونو او لوړو ژورو برلاسي شئ. د هغه څه له تشخیصه وروسته چې د پیل کولو لپاره ورته اړتیا لرئ، د خپلې خوښې وړ پلان او پروګرام پیل کړئ او مرحله په مرحله مخکې لاړ شئ. د بیلګې په توګه که چیرې ستاسو د ژوند پلان او پروګرام د روغتیا او سلامتۍ په موخه دی، ښایي لومړنی ګام د پخلنځي له تګلارو او له سالمو خوړو سره بلدتیا وي.
او له هغه وروسته په یوه ورځ کې د ترکارۍ د خوړلو د نوبت په اړه تصمیم نیونه اړینه ده چې په احتیاط سره د خپلې موخې پر لور حرکت وکړئ تر څو له پښو ونه لویږئ او د لارې په نیمایي کې پاتې نشئ. بله بیلګه د داسې یو پلان درلودل دي چې تاسو ته د یو سالم غذایي رژیم پر لور لارښوونه کوي. د دغه چارې د ترسره کولو لپاره باید خپلې سرچینې وپېژنئ، لکه د تغذیې کتابونه، د مختلفو غذایي موادو لپاره د بودیجې ځانګړی کول او د کورنۍ له غړو څخه مرسته غوښتل، ځکه په خوراکي توکو کې بدلون راوستل پر هغو باندې هم اغیزه کولی شي. د ژوند لپاره د پلان او پروګرام جوړول ستاسو د غوښتنو او هغو ته د رسیدو د څرنګوالي د شفافوالي لپاره یوه غوره لاره ده. خو ډیری وخت ژوند د وړاندوینې نه منونکی دی او د پلان او پروګرام سره سم پر مخ نه ځي. اړینه ده چې پر خپلو هغه اصلاحي او جوړونکو مهارتونو کار وکړئ چې پر مټ یې کولی شئ له ناراحتۍ سره مبارزه وکړئ او د خپلو موخو پر لور ګام اوچت کړئ. د موخو ټاکل هغه مهم او د ارزښت وړ مهارت دی چې بریالي کسان د خپلې انګیزې له زیاتوالي سره د مرستې کولو په موخه پر کار اچوي. د موخې ټاکل تاسو ته د دې توان درکوي څو د یو کار د بشپړېدو پر جزئیاتو باندې په غوره بڼه تمرکز وکړئ او په عین حال کې له تاسو سره مرسته کوي څو خپلې موخې ته د رسیدو لپاره له ټولو د اړتیا وړ وسایلو او ابزارو څخه کار واخلئ. یوه پوښتنه ښایي چې تاسو ټول ورسره مخ وئ، دا ده چې ولې موخې ته نه رسیږو. مخکې له دې چې د یادې پوښتنې پر حل باندې بحث وکړو، لاندې موخو ته یوه لنډه کتنه کوو. غواړم یو ښه لیکوال شم، غواړم یوه ښه دنده پیدا کړم، غواړم خپل اضافه وزن کم کړم، غواړم ډېرې پیسې لاسته راوړم، غواړم چې د کانکور ازموینې له ورکولو وروسته یوې غوره تحصیلي رشتې ته بریالی شم، او ډېری نور غواړي چې زموږ د هر یو ژوند له دې ته ورته موخو نه ډک دی چې ډېر کله د یوې ناهیلۍ په چوکاټ کې باقي پاتې کیږي. آیا تر اوسه مو له ځان سره ویلي دي چې ولې موخې ته نه رسیږم یا ولې خلک کولی شي او زه نه؟ دا هغه پوښتنه ده چې ډېری له موږ څخه یې په خپل ژوند کې له ځانه کړې ده. پرته له دې چې پوه شو ځینې وخت ستونزه په پلان جوړونه او موخې ته په غځېدلې مسیر کې نه ده، ځینې وخت ستونزه په خپله د موخې په تعریفولو، تشخیص او پیژندنه کې ده. نو موخه څه ده؟ د دغې برخې ټوله منځپانګه د موخې تعریف مشخصوي. د موخې د تعریفولو په اړه ګڼ شمېر نظریات شته، خو دلته که چیرې وغواړو چې د پیل لپاره پر ځینو ټولنیزو تعریفونه بسنه وکړو، لاندې تعریفونو ته رسیږو. موخه په لغات کې د نښې، غرض او مقصد په معنا ده، او په بشپړ تعریف کې ویلی شو چې موخه همغه وضعیت دی چې غواړو په راتلونکي کې ولرو، او دغه غوښتنه هرومرو له عمل او لاس په کار کېدو سره مل ده. بیا هم ښایي پوښتنه را پیدا شي چې دلته له وضعیت څخه مطلب څه دی؟ کله چې وایو چې موخه هغه وضعیت دی چې غواړو په راتلونکي کې ولرو، له یاد وضعیت څخه مطلب مادي، معنوي، جسمي، تحصیلي، کاري، ټولنیز او داسې نور شرایط دي. په حقیقت کې دغه وضعیت په یوازې توګه یوه موخه نه ده، بلکې د څو مهمو موخو ټولګې ته شاملېږي. پر دې اساس که له چا څخه وغواړو چې د خپل راتلونکي وضعیت توصیف کړي او ترې وپوښتو چې ته خپل ځان په راتلونکي کې په څه ډول وضعیت کې وینې، دغه شخص په تاسو ته څه ځواب درکړي؟ آیا دغه کس باید د خپل راتلونکي وضعیت په اړه داسې یو روښانه انځور ونه لري چې وکولی شي تاسو ته یې شرحه او واضح کړي؟ آیا د خپل راتلونکي په اړه د یو روښانه او واضح انځور له درلودلو پرته کولی شي د هغه په اړه نورو ته ووایي او یا یې په ښه توګه واضح او روښانه کړي؟ ستاسو دنده، ستاسو شتمني، ستاسو لوړې زده کړې او ستاسو ګڼې نورې موخې به د یو روښانه او واضح انځور له درلودلو پرته څه ډول بڼه ولري؟ دلته ده چې موخې ته د رسیدو لپاره د ذهني انځور جوړونې پر ارزښت پوهیږو. هغه موضوع چې د موخو د ټاکلو او بریالیتوب د برخې ډیری لیکوالان پرې په جدي بڼه ټینګار کوي. په حقیقت کې که چیرې تاسو له خپلې هرې موخې څخه روښانه او واضح انځور ونه لرئ، په راتلونکي کې به ستاسو وضعیت هم ناڅرګند او ښایي نامطلوب واوسي. پر همدې اساس تاسو باید په راتلونکي خپل مطلوب وضعیت ته د رسیدو لپاره خپلې هرې موخې څخه داسې روښانه انځور په ذهن کې ولرئ چې په راتلونکي کې ستاسو د همغه وضعیت تشکیل
کوونکی وي. موخه په حقیقت کې یوه هیله، غوښتنې یا د خوښۍ وړ پایله ده چې تاسو غواړئ په راتلونکي کې ورته ورسیږئ او د هغې د لاسته راوړلو لپاره ځانګړي پلانونه او اقدامات ته اړتیا لرئ. یوه موخه کېدای شي ټولنیزه او یا هم جزئي وي، کېدای شي لنډمهاله وي او یا هم اوږدمهاله. د بیلګې په توګه کلي یا ټولنیزه موخه کېدای شي زموږ د تولیدي برند شهرت پیدا کول وي چې د راتلونکو 2 کلونو لپاره ټاکل شوې ده، او جزئي موخه زموږ د خرڅلاو 10% زیاتوالی وي چې د راتلونکو 3 میاشتو لپاره په پام کې نیول شوې ده. خو له کومه پوه شو چې زموږ کومه موخه سمه او مناسبه ده؟ ولې ځینې وخت د لارې په پیل کې خپله موخه راته ډیره مهمه ده او په پیاوړې انګیزې سره د لاسته راوړلو لپاره لاس په کار کیږو، خو د دوام ورکولو په لړ کې له ناهیلۍ سره مخ کیږو. څه ډول داسې موخې وټاکو چې غوره پایلې ولري؟ تمه ده چې د سمارت موخه ټاکنه د دغه پوښتنو ځوابونه درته وړاندې کړي. په سمارت طریقې سره د موخې ټاکل یعنې څه؟ د 19مې پیړۍ په وروستیو کې د البرټ هابرات په نوم امریکایي فیلسوف متوجه شو چې ډیری کسان که هم خپلو موخو او غوښتنو ته د رسیدو لپاره هڅې کوي خو بیا هم له ماتې سره مخ کیږي. دغه موضوع له دې امله نه وه چې هغوی ډیر باوښه وو او یا یې سستي او ټنبلي کوله. هابرات پر دې پوه شوی و چې د خلکو عامه ستونزه پر خپلو موخو باندې د تمرکز نه درلودل دي. په حقیقت کې خلکو داسې یوې تګلارې ته اړتیا درلوده چې پر مټ یې وکولی شي خپلې موخې او غوښتنې ګام پر ګام مشخصې کړي، تر څو خپله انرژي د بې ګټې او وخت ضایع کوونکي مسایلو لپاره پر مصرف ونه رسوي. بالاخره په 1981 میلادي کال کې دغه تګلاره د سمارت په طریقې سره د موخې ټاکل د جورج ټي ډوران له خوا معرفي شوه. ښاغلی ډوران په واشنګټن کې د مدیریت د برخې سلاکار او د یو شرکت مدیر و. هغه د 1981 کال په نومبر میاشت کې د مدیریتي موخو د لیکلو لپاره یو ځیرکانه لار شته تر عنوان لاندې یو مقاله خپره کړه. دغه مقالې همغه د سمارت په طریقې سره د موخې ټاکل چې د موخو انتخاب ته یې په یوه نوې بڼه او نظریه کتل معرفي کړل. د سمارت طریقه د هغې د نوم خلاف یوه ځیرکانه او عجیبه غریبه تګلاره نه ده. تمه هم نه ده چې ستاسو د موخو لپاره یوه پیچلې او لوړو ژورو ډکه لاره وړاندې کړئ او یا دا چې د موخو ناسموالی مشخص کړئ. د سمارت کلمه د 5 لاندنیو کلمو له لومړیو تورو څخه تشکیل شوې ده چې هر یوې بیلې ځانګړنې ته اشاره کوي. د سمارت 5 ځانګړنې عبارت دي له ټاکلې او مشخصه، د اندازه ګیرۍ وړ، د لاسته راتلو وړ، رښتینې او تړاو لرونکي، له وخت سره تړلې. ښاغلی ډوران متوجه شو که چیرې موخې دغه 5 ځانګړنې ولري خلک کولای شي پر خپلو غوښتنو تمرکز وکړي او خپل د بریالیتوب چانس لوړ کړي. ومو ویل چې د سمارت له تګلارې او طریقې سره سم هغه موخه نامناسبه ده چې د مشخصه، د اندازه ګیرۍ وړ، لاسته راتلونکي، رښتینې او پر وخت پورې تړلې یا وخت ته محدوده وي. اوس یا د هره ځانګړنه په بیل بیل ډول واضح کوو یا د ځانګړنې ولولئ یا وګورئ چې آیا ستاسو موخه هم دغه ځانګړتیاوې لري او که نه. خو آیا دا یوازې هغه عوامل دي چې باید خپلو موخو ته د رسیدلو لپاره یې په پام کې ونیسو؟ د سمارت د تګلارې پر بنسټ د موخو د ټاکلو په اړه بحث ته له دوام ورکولو مخکې غواړو چې د یوې څېړنې په اړه چې اډوین لاک او ګری لارډ هام له خوا ترسره شوې ده لنډه تبصره ولرو. دغه 2 پوهان د موخې ټاکلو د نظریې د څېړلو لپاره ډېر کلونه وخت لګولی دی او د دغه کلونو په اوږدو کې 5 داسې عوامل مشخص کړي دي چې خپل موخې ته د رسیدو لپاره باید هغوی هر یو په خپل ځای کې ځای پر ځای کړو. د 1960 میلادي لسیزې په وروستیو کې د موخې ټاکلو او انګیزې په اړه د لاک څېړنو موږ ته د موخو د ټاکلو په برخه کې یو نوی درک په واک کې راکړ. هغه په خپل یو مقاله کې چې په 1968 کال کې خپره شوه وښوده چې روښانه موخې کارکوونکو ته د انګیزې د ورکړې په برخه کې د پام وړ اغیزه لري. هغه د خپل یاد مقالې پر دوام ویلي و چې د موخې د لاسته راوړلو د مسیر په اوږدوالي کې هڅه کول د انګیزې د رامنځته کېدو لپاره اصلي سرچینه وګڼله. هغه همدارنګه لیکلي چې انګیزه په خپل وار سره کړنو ته
ښه والی ور په برخه کوي. د یادې مقالې متن چې د اډوین لاګ لخوا خپره شوې ده کولای شئ په لاندې انټرنیټي بڼه مطالعه کړئ. د لاګ څېړنه وښوده هر څومره چې موخه سخته مشخصه او روښانه وي خلک په همغه اندازه د هغې د لاسته راوړلو لپاره لا ډېرې هڅې کوي او په بشپړه لیوالتیا سره یې ترلاسه کولو لپاره مټې رانغاړي. لاګ د یوې څېړنې په ترڅ کې د یوې لسیزې هغه ارزښتناکې ازمایښتي او ساحوي مطالعې چې د کړنو او موخو د ټاکلو له اثارو سره اړوند وي تر څېړنو لاندې ونیوي. هغه پر دې پوه شو چې په 90 سلنه مواقعو کې ستونزه زېږونکې او مشخصې موخې البته له حده زیاتې پیچلې او سختې موخې نه نسبت اسانه موخو ته د لوړ او پیاوړي عمل او لاس په کار کېدل لپاره زمینه برابروي. د بیلګې په توګه دا چې یو چاته ووایاست چې ډېر او سخت کار وکړه یا له خپلې ټولې هڅې کار واخله د دغه جملې د ویلو په پرتله لږ اغېز لري چې ووایاست هڅه وکړه چې له 80 سلنو څخه زیات کار دې په سمه توګه ترسره کړي یا د خپل مخکیني ریکارډ پر ماتول تمرکز وکړه. په همدې ترتیب هغه موخه چې له اندازې زیات اسانه او له ستونزو خالي وي هم چندان انګېزه بښونکې نه ده. سختې او پیچلې موخې له اسانه موخو څخه ډېرې انګېزه بښونکې دي ځکه هغه څه ته لاسرسی پیدا کول چې سختې هڅې او کار مو ورته کړی دی د بریالیتوب لا ډېر حس له ځان سره لري. څو کاله وروسته له هغه چې لاک خپله مقاله خپره کړه ګریلاټ هم د کار په ساحه کې د موخې د ټاکلو آثار وڅېړل. کومې پایلې چې هغه لاسته راوړې د لاک هغه موندنې تایید کړې چې ګواکې د کار په ساحه کې د کړنو ترسره کولو د څرنګوالي او د موخې د ټاکلو ترمنځ یوه نه بېلېدونکې اړیکه شتون لري.